ټکنالوژیا تګې ما اوبه راوړی اوبه څښمه اوبه څښمه تږی یم څنګه د مینې چل مې درته وکړه سبا شړه در رانه وبیسته نه لارې کوڅه یې دې ستړې کړه اوس رالې دروازه دې م راته وټکوله څنګه کلکې سترګې دې شنې دي که نه ځکه کلکې دي اوبه څښمه ګینې زه په تا څه کوم خو اوبو له راغلی یم دومره زیات تږی شوی یم که نه نازي کې ظالمې که دومره ته تږې شوې زه به دله شات او شربت یې راوباسم خبره واره ته خو دا خبرې کې که نه نو ته چې نور کله تږې شي ته مونږ که راځي اوبو پسې زه خو په دې لاره باندې تېرېدلم نور کله نه یم راغلی نو نن رالم تږې وم ډېر زیات تږې وم ځکه رالم ښه الله دې خوشحاله که اوبه د دنیا اوبه به درله روباسم خو بل مې دا خبره کوله ښه ده چې راغلې دغه دې سبا شپې له ما وي د پېښور نه هغه د عثمان ملګري راځي نه خبره وړي که نه عثمان له نو ما وي چې بیا لږ راچکر شي صحیح ده را به شمه زه به ساو زه هسې په خبره نه پوهېږم د سړیتوب نه نه یم خبر را به شم دله ځه نه ما ویلي یم د هغه زمونږ ګاونډي حق خو کېږي که نه ما وي هغه بار به هغه خلکو لږه لږه چې کاوه وړي ربابیانو میلسیانو دغه ټول به راضي وي ښه په هغې باندې چې کوم دی نو لکه مطلب ګاونډي دی ما حق مې کېږي نو حق دې کېږي که نه هغوی سره به هغه یاسر هم راځي او ستا حق نه کېږي چې ما سره مینه وکړي شل ځله به مینه سره کړې وه نو الله دې لیوني که خلک څنګه وي وي سترګې دې وی وتلې نه وي چې په مالت دې لویېدم نه دې لیدم نو راشنې سترګې دې مې راتې شوسه پورې راته نه ښکارېدم خو چې واحد سره مې کېده نه شوه نو تا ته زه ښکاره شوم هغه وخت کې دې دونه قڼی رابېدو مخ په دې چې کوم دی سقاو اوس ښکلې ښکلې نو تا خو بې خپله لور خور قړمیزه نه یي که نه هغه خو چاته خشته نه ښکاري او راپردی ورته رابدرنګې بیزوګانې ورته خشته ښکاري نو تا ته خو زه ځکه خشته ښکارم چې د بل په نوم یم که نه اوبه راوباسې که نه بس ځمه بس نور راله شربت به مې درله کړو خو بل دا خبره ده چې نور رالاسې په مالګو باندې زخمونه مه دوړوه راځه چې ما ویم نن بجلي نه به راغلې فرج داسې ګرم پروت دی داسې لږي که نه ته به کو ارمارې ده او بمبه خرابه شوې ده نو ساره راسې زما هم اوبو ته ډېر زیات زړه شوی دی اوس یې دله ټیک کوم نه مه ټیک کوه داسې چلو که پالټې به درله درکړمې هغه افغاني جومات نه به راوړې نو ته به موسکې مونږ به موسکو ها ښه ځه بس ورشه راوړه ځه ورشه بس راوړه څوک یې ګلبرینې راشه ښځه مې ملګرې مې راغله هغې له برځمه صحیح ده زه اوبه به درله بیا چېرته درکړم زه الله پاکم ګډ وډ که چې څنګه هم زه ګډ وډ کړم نه دې را باندې اوبه وڅکلې او نه دې راته د مینې خبرې وکړې پاک پروردګار دې ګنجۍ که چې بیا خپل میړه ته وایې چې نه درځي په لاس ځل پې زما رسوا به شي ودرېږه جینۍ دا څه دی په دې کلي کوڅو کې بیا سره ایله ګرځي ولې څه چل دی اوسه پورې داسې را روانوي لکه اوس دې مخ پټ کو نه دا ته اواز وکړو زما مخ لوپټه پرېږده ستا په مخ روزانه دا لوپټۍ ستا په مخ روزانه دا لوپټۍ په شرمونو دې وشرموله مړې په کلي کې بیم ستا لا ښځه نه یم چې په ما حکمونه چلی چوره فضیلته مه خفه کېږه مړې خو ګوره خلک پې غورونه کوي که نه ته ولې نه پوهېږي ته ولې داسې ګرځې په دې سره غرمه راوتې تاسو کره تللمه څه دپاره خور سره مې د یو څو خبرې ویم ویم چې دې نیټې له راشي دا واده مې زر تا ته در واده کیو ښه خبره ده هغې ته مه وایه ما ته وایه مړې هغه څه فضول ښځه ده بیا پکې قیسې راوباسي وایه کله در شو بس هغې سره خبره کوم انشاء کومه روز یادوي زه خو ویمه دا را روانې پارټۍ ویم ډېرې لرې نیټې کېښوده داسې ښځه به د را روانه جمعه به یې کېږي د وریځم موسم واله ورکړي په ښه کار کې تعدي پکار ده یاره والله فضیلت یو نیمټین داسې خبره وکړي دا اړه مې وایي چې څه د سره وکړم خو یو نیمټین دونه بې وفایي وکړي که نه دا ولې ته داسې یم وي چې څنګه مخې هغسې څپېړی خو چې څنګه ته یې زه یم ښه زه داسې کار وکړه څه خو دې په کار نه دي نو کوز درته بیا ووایم بیا به وایي چې ماتې را سره نشته او شته را سره نه د پیسو نه علاوه یاده زړه یاد که دماغ یاد که سر یاد که خپې یادې که دا پیسې یادې ته نه زړه خو تا سره شته نه ته خو په پړپوس ګزاره کې زړه کم دی یاره صحیح ده زما خو دا یو زړه و هغه خو ما تاره درکړی دی په خېټه کې مې صرف لرې پاتې دی که وایې چې لرې در درکړم ویم سم سمیل شو که نه
څنګه بین شو زه به درنه لاړه شم ناوخته کېږي غرمه ده یم ستا هغه خور سره به یو څو خبرې وکړم د دې واده په باره کې ښځه داسې کار وکړه زه هم درځم شنچور او پیپسي دره درولم ښه نو سټینګ راله راوړه ټینګ معده خرابوي پیپسي به هم دره درولم چې سره ته یې مقه به خوري ویم چې ستا خوښیه به زما خو دغه خوښه ده زه ویم چې بس ویم داسې خبرې مه کوه بیا زه شرمېږم صحیح ده ځه ته ورشه زه دغې زه فضیلت زه د دوکان نه درم سټینګ دروړم او بل څه او چنچور راله راوړه او د چارسي چوک ته ولاړ شي یو به راله زرګر برګر راوړئ او شورمه هم راته راوړه صحیح ده شروع څه شي بس هغې ته ووایه ما ته به کال وکړي زه به ورته ووایم ښځه صحیح ده زه هغه سړو سوه بیا ته په خپله خبرې وکړي ده ښه ده ده ورده ده دا لا څنګه خاوند دی دا خاوند به داسې داسې انسان ولا زه د خټو نه ته مې لاره کې مه ودرېږه ډاکټر والا ته مې ویلې سهار به ورته دې ځای کې ودرېږي په خپله باندې شل کاله به پرېږدي خاور راوړي چې دا ډاکون ولې وکړو دغه باندې دا برابره ده وګوره صحیح ده نه سم ځای دی دا څه پرې صحیح ده چې رااله به زه به ورته ووایم ته به راځي خو پیرې شماره غواړې دا دی چې په خپله ورته ولاړې یو ټریپ به دې کړي صحیح ده صحیح ده صحیح ده ډاکټر صاحب څنګه داسې غلی صاحب وعلیکم سلام ګوره کارونه زمونږ ډېري السلام علیکم والله سودای کړي یار دا څه سوچونه سودایان نه نساس کړي د اخره کې نه نو څه چل دی اخر ما خو پوهې که که نه مړه خپوې مرچکي خانه په خدای خبر وکړو راته پته زمونږ دونه دماغ کم دی کړي موږ نه خوار سیری بیا یار عثمان دی نه واده په خپله کوي او نه مال را کوي نه نو عثمان څه وایي عثمان وایي چې زه واده کوم او دی خو یو نازکه خو مال را کړی ده نو نه ما واده مال را کوي نه خو په خپله کوي نو کله وایي وایي رورې وتښتېد د جینۍ او کله وایي جینۍ وتښتېد نو هلکه نو ما پکې څه لسېږئ نو هغه څه سړی دی مړه هغه د سر د سړو دی ګنې مرچکې خان خو قهر دی قیامت دی عذاب دی او کو دس کوته کې نو مات پسې په نیمه شپه هم راځه مړه خدای ته وګوره ورشه پسې مته مشرې کینه وې لکه وې کتې نه کې مهرباني وکړه خو لور خو د ورکړې شی دی ورکړې دي دا واده ولې نه ورکړي د هغه په شرم باندې څه ځان هم شرموي او دا قام هم ځان سره شرموي شرمېدلې سړی دی دقه خو مونږ هم وایو که نه زمونږ خو ځان له کور کې څوک نشته تا ته ښه پته ده زه یوازې یم کله بازار کله کلینیک کله کور ظالم دی ظالم او ګوره د خپل خور مستقبل نه ده کوي هلکه په خیر خیریت سره چې واده شي په عزت کې د نن سبا کوم حالت دی ته خو دغه سوچ خو مونږ هم کوو که نه خو د دوی خو دغه سوچ نشته که نه نه ډاکټر صاحب څه دغه خو به د هغه مطالبه وي که نه هغه خو ګوره ډېر لالچي سړی دی یاره مطالبه نه ده کړې د یو انسان یو مطالبه وکړي سړی وایي زه هغه به له پوره کوم بالکل ټیک شو هغه هېڅ مطالبه نه ده کړې دغه خبره ده چې زه واده پیله وکړم نو خور به بیا زه ورکړم ها دغه خبره کوي نو ته تعالی څوک درکوي یا دې سیکړې دی دا څه دغه دی چې کار قسم نه کوي خدای شته کو څوک دله خرم درکړي نو خو دغه خبره خو مونږ هم کوو که نه کار یې نشته قصب یې نشته چې جینۍ دې کړې ده کم از کم اوس واده وکړه چې دې نه کې ما ته پرېږده غم مه کوه زه به ورته خبره وکړم خو راځه چې ځو ګرمۍ ته ولاړ یو ځو به که نه بس زه ځم مشرقي خانم بس مهرباني وکړه که عثمان سره میلاو شوې دا یو خبره ورته زه به پسې کور له ورشم ډاکټر صاحب دا څه چې ګوره دا زموږ دونه زما خدمت خو کوي د ترور زویم دی د کور سړی مې دی تا ته ښه پته ده باره دیم نه موږ خو پکې ډاکټر صاحب ځکه کار هم نه لرو چې ستاسو د کور مسله ده او چې بیا همداسې خوا دې خو وکړو په خدای یقین وکړه چې په جوتو پې دله وګرځم او یا به داسې وکړو چې ته به هم راسره شي صحیح یم که سبا شو که بلې ورځ شو صحیح یم که هفته پس شو صحیح زه یم دواړه به ورسره بیا میلاو شو بېغمه شوم چې ما ورته خبره وکړه دونه مې په ځان اعتبار دی چې انکار به رانه نه نو کړي دا ځکه خو ما تا ته ومې داسې خبرې څوک چاته نه کوي بلکل نه نه د کور خبرې دي تا چې ما تا ته وکړلې نو مطلب زه په تا باندې مخ ینم ډاکټر صاحب زه ستاسو مشر یم او ته د مونږ کشر یې بلکل همزولې مې او په نیمه شپه هم راتلی چې زما د بس دغه کور کار وکړه دا نورو خلکو لیکه ولې تا له بیا نه کومه دغه ډاکټر خبره مې ته وکړه راځه چې ځو راځه دمه وکړو الله دې خوشحالي ته څنګه لکه ارشاد دا کیسه څه چل کو دا خو مړه بس پرېږده داسې هماغه یو دی که نه؟ همدغه دی که نه څه چل دی وکړه لکه بس مرچکي ما مسله حل کړم ډاکټر چل صاحب وشو؟ دله به زه ښه صحیح کار کوم خو ښایي برایډ داسې په منډه خو د ځان نه خلاص نه 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 وشو ساغه پرېښوده کار روان دی خبره روانه ده روان دی او که نه د ده سړی د کار دی که نه نه سړی د کار سړی دی کار منډې تړلی والا دی ښه او کار یې رنګ کې دی لا په دغه پې شروع دا ځکه خو ته ځان سره ترخ کې وا، وا، ډاکټر ګرځې صاحب شربت مړه چې ما کوم مجرې ته بلار شو راځه راځه به تعلقات ګوره مه سیوا کوه که نه ډاکټر صاحب او دلته یو سیمپل د طاقت راوړه ډاکټر صحیح دی، صاحب انشاءالله. چې له ښه شي راځه چې ځو ډاکټر صاحب ښه سړی دی بس خیال یې ساته که نه ګوره ولې نه چې زمونږ یار دی نو ګوره ډاکټر ستا صاحب ډېر خیال ساتي. ګوره زمونږ د مېلمنو د دغه به خیال ساتي خپل تعلقات ورسره جوړوه زه چې ځو